القرآن ضياء الروح وحياة القلب. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا ورسولنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزة مندو مؤمنان ورونو لدنكو أو لدنكو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتجويد نهم درستا خير أغلاست. الله رب العالمين ديو كريسي تاسي تدرسونا دي تجويد بو غور سره لیدلی او زدکړی مو وي او تر نورو مسلمانانو مو رسولي وي. په دې صدقه جاریه کې لموږ سره همیشه ګډون وکړي او تر نورو مؤمنانو یې ورسوي، تر څو موږ او تاسو د قرآن صحیح زده کړه وکړو، داسې زده کړه لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو سره د قرآن تلاوت کول. الله دې موږ او تاسو د قرآن داسې زده کړي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تلاوت کول. مؤمنانو ورونو، نن هم درس څو مختصری خبرې په سر کې تاسو په غور سره واوري. نن درس په دغو خبرو باندې موږ او تاسو وایو. د نون ساکن او د تنوین څلورم حکم الاخفاء الحقیقي، اخفاء حقیقي. نن درس به مو همدا وي. په شپږم درس کې موږ او تاسو وویل چې د نون ساکن او د تنوین څلور احکام دي: اخفاء، ادغام، اقلاب، اظهار، ادغام، اقلاب او اخفاء. دا څلور احکام د نون ساکن او د تنوین دي. په شپږم درس کې مو اول حکم د اظهار وویل، په اووم درس کې مو دوهم حکم د ادغام وویل، په اتم درس کې مو دریم حکم د څه شي وویل؟ د اقلاب وویل. نن درس څلورم حکم د نون ساکن او د تنوین الاخفاء، اخفاء حقیقي. اوله خبره به اخفاء په لغت کې څه شته وایي، په اصطلاح کې څه شته وایي. دوهمه خبر حروف الاخفاء څو دي. څلورمه خبر مراتب الاخفاء یعنی درجات د اخفاء څو دي. پنځم تفخیم الغنه وترقیقها. دا به وي او مثالونه به وي د نن درس کې، د اخفاء مثالونه به وي. دا ټولې خبرې به ان شاء الله الرحمن په نن درس کې وي. بسم الله الرحمن الرحیم. په درس باندې شروع کوو. د نون ساکن او د تنوین څلورم حکم الاخفاء، اخفاء الحقیقي. اخفاء په دوه قسمه ده. یو اخفاء حقیقي ده، بل اخفاء شفوي ده. شفوي اخفاء به ان شاء الله الرحمن په راتلونکي درسونو کې وي. ګورئ، موږ او تاسو په تیر شوي درسونو کې اظهار په دوه کلمو کې راتلی شي، په یو کلمه کې راتلی شي. اقلاب په یو کلمه کې راتلی شي، په دوه کلمو کې راتلی شي. اما ادغام به لازم په دوه کلمو کې راځي. ادغام تاسو د ادغام درس وګورئ ان شاء الله، ورې به ما تاسو ته د دې معلومات درکړی وي. او اخفاء څه ده؟ اخفاء هم په دوه کلمو کې راتلی شي، هم په یو کلمه کې راتلی شي. قاعده د اخفاء نفس الشيء، داسې ده لکه د اظهار، د ادغام او د اقلاب قاعده. لنون ساکن او لتنوین نه وروسته چې حروف د اخفاء راغلل، هلته به موږ او تاسو اخفاء کوو، هلته به موږ تاسو حکم د اخفاء وي. حکم الاخفاء د څلورم حکم د اخفاء د نون ساکن او د تنوین. اخفاء په لغت کې الستر، ستر ته وایي، پټولو ته وایي. په دومره اسانه مختصر لغتا اخفاء څه ته وایي؟ الستر، پټولو ته، پټوالي ته وایي. و اصطلاحا او په اصطلاح کې اخفاء څه ته وایي؟ النطق بالنون الساكن والتنوين بصفة بين الإظهار والإدغام من غير التشديد مع بقاء الغنة فيهما. مختصر په اصطلاح کې اخفاء دي ته وایي
نطق په نون ساکن او په تنوین باندې په داسې صفت سره چې هغه په مابین د اظهار او د ادغام کې وي بېله تشدیده بېله سختي خو په دې کې به بقا او په دې کې به غنه هم باقي وي. نطق په نون ساکن په تنوین باندې په داسې صفت سره چې هغه صفت مابین د اظهار او د ادغام کې وي او تشدید به پکې نه وي، سختي به پکې نه وي چې د دې په حروفو کې تشدید وشي، خو بقا د غنې به هم په دې کې وي. الله دې وکړي چې په اصطلاح کې مو زده کړي وي اسانه، تاسو بیا بار بار وارو ان شاء الله زده به مو سي. نطق په نون د ساکن او په تنوین باندې په داسې صفت سره چې په مابین د اظهار نه به کامل اظهار وي اخفا او نه به ادغام وي، د دې په مابینس کې به وي، یعنی نه به اظهار وي نه به ادغام وي. ولی د دې د اخفا مشابهت له اظهار له ادغام سره ډیر نږدې ده، د دې دواړو په مابینس کې به وي، د اظهار او د ادغام په مابینس کې به وي. من غیر تشدید به پکې نه وي، یعنی سختي به د دې په حروفو کې نه وي، مع بقاء الغنه فيهما. کله وخت مو اخفا ادا کوله غنه به هم ورسره وي. یو خبره لازم وساتئ، اخفا لره غنه لازم ده، اما غنې لره اخفا لازم نه ده. کله چې مو تاسو حکم دی غنې کوو په قرآن عظیم شان کې اخفا به نه وي پکې، کله چې اخفا کوو له اخفا سره به غنه لازمه وي. دا شی یاد وساتئ، ډیره مهمه خبر ده. اخفا لره غنه لازم ده په قرآن عظیم شان کې، اما غنې لره اخفا لازم نه ده. د غنې او د اخفا فرق مو وپېژندل، یعنی غنې لره اخفا لازمه نه ده، اما اخفا لره غنه لازم ده. حروف الاخفاء، حروف د اخفا مؤمنانو ورونو 15 دي: الصاد، الذال، الثاء، الكاف، الجيم، الشين، القاف، السين، الدال، الطاء، الزاي، الفاء، التاء، الضاء، الظاء، شاء. دغه 15 حروف د اخفا دي. الله دې تاسو ته اجر درکړي. موږ او تاسو د اظهار حروف وپېژندل. د اظهار څو حروف دي؟ 6. د ادغام حروف مو وپېژندل. د ادغام څو حروف دي؟ 6. د اقلاب حرف مو وپېژندل. د اقلاب څو حروف دي؟ 1 سباده. د اظهار حروف همزها، همزها، عینها، غین، خا، دا د اظهار حروف دي. د ادغام کوم حروف دي؟ یرملون، ینمو، یا، نون، میم، واو، لام او را، دا د ادغام حروف دي. چې بیا ادغام په 2 قسمه ده، هغه تاسو ته خپلو درسونو کې ما تعریف کړي دي. او د اقلاب څو حرف دي؟ 1 سباده. دا 14 حروف شو. له دغو 14 حروفو نه وروسته نور ټول حروف دي اخفا دي، نور ټول حروف دي اخفا دي، دلته دي. ګورئ، صاد ده، ذال ده، ثا ده. په دغه 15 حروفو کې نه د اظهار حروف شته، نه د ادغام حروف شته، او نه د اقلاب حروف شته. د اظهار او د ادغام او د اقلاب له حروفونو نه بغیر چې کوم نور حروف دي 14 حروف پاتې کیږي. نو په دې ټولو کې څه شي دي؟ 15 حروف ان شاء الله پاتې کیږي. چې د علماو اختلاف د په سر اولنی درس کې ما تاسو ته ویلو چې حروف الحجاب 29 او 28 دي. هلته یو مسأله شته پکې چې هغه به ان شاء الله په راتلونکي درسونو کې تاسو ته زه واضح کړم. نو بغیر د اظهار له حروفو، د ادغام له حروفو او د اقلاب له حروفو چې کوم حروف باقي پاتې دي هغه ټول حروف دي څه شي دي؟ د اخفا دي. کله چې دغه 15 حروفه له نون ساکن له تنوین نه وروسته راسي، هلته به موږ او تاسو حکم د اخفا کوو. هلته حکم د اخفا ده موږ او تاسو ته. هلته به اخفا کوو، هغه اخفا به سره له غنې وي، غنه به هم پکې وي. 15 حروف مو زده کړل. ګورئ په دغه 15 حروفو کې د اظهار حروف هم نشته، د ادغام حروف هم نشته، د اقلاب حروف هم نشته. مراتب الاخفاء. مراتب الاخفاء د اخفاء 3 درجې دي: اعلى، ادنى، وسطى. اعلى درجه یعنی اقوى، هغه قوي حالت. د قوي حالت 3 حروف دي: طا، دال، تا. کله چې له نون ساکن له تنوین نه وروسته دغه 3 حروف راشي، نو هلته به اعلی درجه، هغه قوي
اخفا به موږ او تاسو کوو. په مثالونو کې اوس تاسو ته ښیم. ادنه یعنی اخیرنۍ درجه دی اخفا، چې دوه حروف دي قاف او کاف، په دې دوه کې به ادنا درجه موږ او تاسو د اخفا کوو. ولې د دغو دواړو مخرج، د دغو دواړو حروفو مخرج د دغو نورو حروفونو نه لرې ده. په اخري حصې د ستوني کې په مخارج الحروف کې به تاسو زده کړي وي. که اوس په دغو نورو ټولو حروفو کې، په لسو حروفو کې به په وسط درجه باندې موږ او تاسو اخفا کوو. په وسط درجه باندې به په دغو ټولو حروفو کې موږ او تاسو اخفا کوو. په دې کې به کمه اندازه اخفا کوو په دې دوه حروفو کې، او په دې کې به قوي اخفا کوو چې اعلی درجه د اخفا ده. اوس په مثالونو کې تاسو ته ان شاء الله الرحمن زه وښیم. ښه، د اخفا لغوي اصطلاحي معنا مو زده کړله، حروف د اخفا مو زده کړل، مراتب د اخفا مو زده کړل چې درې مراتب لري، درې درجې لري، اعلی او ادنا او وسطا. دا ټول د مراتب د اخفا دي. اوس مهمه مسأله تفخيم الغنة وترقيقها. ډکوالی د غنې کله وخت په بعضې حالاتو د اخفا کې موږ او تاسو غنه ډکه ادا کوو. په بعضې حالاتو د اخفا کې به غنه ډکه ادا کوو. د خبرو باندې الله وکړي چې موږ او تاسو پوه شو. او په بعضې حالاتو کې به موږ او تاسو غنه نرمه ادا کوو، ترقیق به پکې کوو، تفخیم به نه پکې کوو. په کومو حالاتو کې به موږ او تاسو تفخیم کوو؟ د تفخیم په دغو 5 حروفو کې هر وخت کې چې له نون ساکن له تنوین نه وروسته دغه 5 حروف، ګوري دغه 5 حروف د تفخیم هم دي، د اخفا هم دي. ګوري صاد ده، دلته هم صاد راغلی ده، دا ضاد ده، دلته هم ضاد راغلی ده. په دغو 5 حروفو کې به موږ او تاسو غنه ډکه ادا کوو، ډکه به غنه ادا کوو. او له دغو 5 حروفو نه وروسته چې له نون ساکن نه وروسته دغه نور ټول حروف راسي، هلته به ترقیق د غنې کوو، یعنی نرمه به غنه ادا کوو. مثلا له نون ساکن نه وروسته طا راغله، مثال بقنطار، بقنطار. ګوري نون ساکن ده، له نون ساکن نه وروسته طا راغلی ده. ګوري دلته تشدید هم باید موږ او تاسو وکړو چې اعلی درجه د اخفا ده. ګوري دلته ما تاسو ویل چې مراتب الاخفا، درجات اخفا درې دي، اعلى ادنى وسطى. اوس دلته طا ده، دغه طا د تفخیم له حروفو نه ده، یعنی ډکه به ادا کوو. ضا به هم ډکه ادا کوو، تفخیم به پکې کوو. قاف وصاد وضاد، طا ضا قاف صاد ضاد. په دغو 5 حروفو کې به موږ او تاسو غنه ډکه ادا کوو. کله چې له نون ساکن نه وروسته، له نون ساکن او له تنوین نه وروسته دغه 5 حروف راسي چې د تفخیم حروف دي، هلته به موږ او تاسو غنه ډکه ادا کوو. الله دې وکړي چې دا خبرې تاسو ته ډېرې مختصرې کړم او ورباندې پوه شئ. ښه، اوس طا ده، دلته ګوري بقنطار، بقنطار. ګوري له نون ساکن وروسته طا راغلې ده. داسې بیا نه وایو چې بقنطار، یعنی هغه وسط درجه د اخفا به نه کوو، نه به ادنا درجه د اخفا کوو، ترقیق به نه پکې کوو. ضال ينظرون، ينظرون. ګوري صوت ته وګوري، ينظرون. اوس تاسو ته یو مثال د ترقیق اخفا درکمه او د غنې چې هلته ترقیق ده پکې، چې تاسو سر باندې خلاصي. ګوري كنتم، كنتم، كنتم بقنطار، بقنطار. ينظرون، ينظرون. من قبل، من قبل، من قبل. دلته چې کومه غنه موږ او تاسو کوو، هغه به ډکه ادا کوو، غنه به ډکه وایو، داسې تفخیم به پکې کوو. خو کله وخت له دغو 5 حروفو نه وروسته دغه یو څه لیک پکې کیدای شي درته سخته شي، خو ان شاء الله چې بار بار واورئ درته اسانه به شي. د دغو 5 حروفو نه بغیر له نون ساکن نه وروسته سي دغه ټول حروف راسي. 5 حروف نه دلته استثناء دي چې هغه طا ده، ضا ده، قاف ده، صاد ده او ضاد ده، چې دا د تفخیم حروف دي. دا نور ټول کې به موږ تاسو تحقیق کوو، دلته ان شاء الله تاسو ته ښیم. ګوري
بقنطار بقنطار ينظرون دي ضاء قاف ده اوس له نون ساکن ورسته قاف راغلی ده دلته به موږ تاسې غنه کوو خو ډکه بې وایو څنګه من قبل من قبل ښه صاد ده له نون ساکن ورسته صاد راغلی منصورا منصورا ښه ضاد راغلی له نون ساکن ورسته ضاد راغلی د ضاد مثال منضود 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 ګورې دلته اخفا ده خو اخفا سره به غنه لازم وي او دلته به په دغو 5 حروفو کې به موږ او تاسو غنه تفخیم به په غني کې کوو یعنې ډکه به ادا کوو ښه وترقیقها اوس په نورو مثالونو کې امثله د ترقیق مثالونه به استاد درکړم په دغو مثالونو ټولو کې به ان شاء الله الرحمن ټول ترقیق وي تفخیم به پکې نه وي یعنی نرم به ادا کو دا اخفا به نرم ادا کو ډکه به نه ادا کو ښه ګورئ کنتم ګورئ دلته تاسو پوه سئ د ما صوت ته تاسو وګورئ خیشوم ته کله چې غنه ډکه ادا کوو صوت له خولې نه اضافه خیشوم ته ځي او کله چې نرمه ادا کوو بیا په خولو او په خیشوم کې دواړه یو اندازه وي بقنطار بقنطار کنتم داسې بیا ډکه نه ادا کوو لکه بقنطار کې کنتم ينظرون من كان ګوري دلته غنه ده اخفاء سره له غنې او دلته غنه ده سره له اخفاء ده سره له غنې نو دلته به ډکه غنه ادا کوو او دلته به تسه ادا کوو ګوري ما تاسو ته ویل چې غنه اخفاء په 2 کلمو کې راځي په یو کلمه کې راځي ګوري من كان كنتم دلته په یو کلمه کې راغلي دلته په 2 کلمو کې راغلي په تنوین کې داسې راځي ريحا زه به مثالونه تاسو ته په اساني سره وایم الله دې توفیق درکړي چې زده یې کړئ ګوري كنتم نون ساکن ده د نون ساکن وروسته تا راغلي تا له حروفو د څه شي ده له حروفو د اخفا نه ده ګوري دا د تا په دې 15 حروفو کې تا راغلي دلته نون ده له نون ساکن وروسته تا راغلي موږ به اخفا کوو د 2 حرکتونو په اندازه باندې د 2 حرکتونو څنګه كنتم داسې به نه وایي چې کنتم به نه وایي داسې به نه وایي چې کنتم دا غلط ده څنګه به وایي کنتم ښه نون ساکن ده له نون ساکن نه وروسته کاف راغلی ده دا د ګورئ کاف هم له حروفو د اخفاونه ده دلته به موږ او تاسو اخفا کوو او غنه به هم کوو خو غنه به نرمه ادا کوو ګورئ من كان يعني ادنى درجه دي څه شي ده د اخفاء ده هغه اعلى درجه خو دلته په طا بقنطا داس بنوس بقنتا نه ولې دلته اعلى درجه د اخفاء ده بل دي دال ده ښه په دال کې دلته به ان شاء الله الرحمن مثال نسخ تاسو یې ورته وګورئ درته پیدا شي من دون الله داس بنوس من دون يعني استبي نوي اعلى درجه دي اخفاء من دون الله كنتم اخفاء دلتا خو اخفاء اعلى درجه دي اخفاء واللي نساكن ورستا تارا غير سالت درجه دي اخفاء ما تاسو توخو دلي وس وكان كيف من كان دلته به اخفاء او غنور سره خو ترقیق دی غنیه بوي یعنی نرمه به غنه پکې ادا کوو ومن تاب نون ساکنه ورسته تا راغلی ده تا له حروفو د اخفاء نه ده دلته به موږ او تاسو اخفاء کوو په اندازه د 2 حرکتونو به غږ وګدو من سلاله من دا ګوري دا ټول مثالونه دی غنیه چې په اخفاء کې غنه ده او نرمه به هغه غنه ادا کوو داسې بې ډکه نه ادا کوو لکه په دغو
5 حروفو له نون ساکن وروسته دا 5 حروف راسي دا 5 حروف دا د اخفاء حروف دي خو لیکن په دغه 5 حروفو کې به موږ او تاسو غنه کوو هغه غنه به ډکه ادا کوو اما په دغه نورو حروفو کې به غنه کوو چې اخفاء لره غنه لازمه ده خو هلته به نرمه هغه غنه ادا کوو ګوري ومن تاب داس بنوش ومن تاب لکه دلته ډکه غنه دلته به نرمه غنه کوو ومن تاب داس بنوش ومن تاب يا ومن تاب نعم غلطت دا دوار دا قولي دا زبنا ده بوقت دي إخفاء دي حروف وكيبا دا غنكي بزبلة تالو سر نجنجو قولي كالا سيمو زبلة تالو سر وجنجو ولا لو رويو سر بيا تسنجراجي دا قولي دا غلطة ده دي سبايد إخفاء دا حكم دي إخفاء نبو زي كيلي سنجي بيوايو دا زبب بيو زي كيمنا جنجو بو وقت دي إخفاء دي غني دي أدا كولو كي كالسي دي إخفاء حرف تا ورسيدو دي إخفاء حرف تا ألتا بزبا چيري وجنجو بو هغا مخرج كي بيو جنجو سي هالتا سينا إظهار أداسي أو نا إدغام وسي دا من فضل الله قولي لانوني ساكنة ورستا دال راغلي دال حروف دي إخفاء وكده من فضل الله ومن بدأت نوني ساكنة لانوني ساكنة ورستا فا راغلي دا فا لحروف دي إخفاء دا تسنجي بيواي من فضل الله تفخيم دي غنية بناكو تسنجي بينواي من فضل الله داس بينواي ذاك دلتا فا دي تفخيم لحروف ونندى نو دلتا با ترقيق غنكي من فضل الله دي تنوين مثالنا داخل نوني ساكن ورستسي حروف دي إخفاء راغليوي ألتا با إخفاكو وصل التنوين ورستسي حروف دي إخفاء راغليوي ألتا بيتسنقواي ريحا صرصرا ريحا صرصرا بنواي قولي تنوين ده دوا زورونه دي لدغه دوا زورونه نورسته صوت راغلي صوت لحروف دي إخفاء ده ندلت بسنجواي ريحا صرصرا بالمثال قولا ثقيلا دلت بقولي تفخيم دي غنيكو لتنوين نورستهم ريحا صرصرا او دلت با ترقيق دي غني بكيكو قولي لتنوين نورست الثاء غلي ده ثاء قولي ثاء دا ثاء دريام حرف دي إخفاء ده دلت با لتنوين نورست ثاء غلي انه حكم دي سيش ده حكم دي إخفاء ده قولا ثقيلا يا قولا ثقيلا دس بينوي دوار غلط دي صحيحة طريقة سنجدة سي حكم دي إخفاء بكيوسي أو قاعدة دي إخفاء مزدقلة لتنوين نورستا أو لنوني ساكين نورستا سيداغا بينزلس حروف راغلي ألتا بموغ أو تاسو إخفاء خو په إخفاء كي سيكوما غنده هغه لدغو 5 حروفو لدغو 5 حروفو نه بغیر ونور ټول حروفو کې به ترقيق دي غنيه کوو نرمه بيوايو اما په دغو 5 حروفو کې به تفخيم يعني دکه غنه به پکې وایو ادا کوو به وس غفور شكور رادا دي راكو سر دو بيش دي تنوين ده قولي دي نون ساكن او دي تنوين نورستا سبداغا بينزلس حروف راسي التبموك او تاسو تشيكو إخفاء بكو حكم دي إخفاء دا دي نون ساكن مثالون دي من كان لنون ساكن ورس سراغيل او دا دي تنوين مثالون دي اتي نور مثالون تاش في القرآن يعوض مشان كي ورتا بيداكي سحار چيل تنوين راغي نون ساكن لدينا ورستا لنون ساكن تنوين ورستا ستاغا بينزلس حروف راغي التبموك او تاسو تشيكو إخفاء بكو بديكي قولي دي إظهار حروف نستا بديكي دي إدغام حروف نستا بديكي دي إقلاب حروف نستا دا طول حروفة دي إخفاء دي
غفور شكور. دلته دا کومه اخفاء غنه مو کوو په غنه کې به ترقیق کوو داسې به نه وایي چې غفور شکور داسې به نه وایي په دې کې تفخیم نشته ترقیق ده څنګه به وایي غفور شکور. سمیع قریب ګورې دلته به څه کوو دغه غنه به یو څه ډکه ادا کوو. ګورې د عین په سر دوه پیښې دي له پیښونو وروسته حرف د قاف راغلی ده قاف هم له حروفو د اخفاونه ده څنګه به وایي سمیع قریب سمیع قریب داسې به نه وایي چې سمیع قریب یا سمیع قریب دا دواړه طریقې صحیحې نه دي. صحیحه طریقه څنګه ده سمیع قریب. خالدا فيها د تنوین وروسته حرف دی پا راغلی دی فا دا د فا نو دلته به موږ او تاسو اخفا کوو حکم دی اخفا ده راته. الله رب العالمین دې وکړي چې په اسانه یې زده کړي ډېر اسانه ده وار به ورته خطا کوو یاسې دومره سخت درته ښکاره سي نه یو وارې بیا په اخیر کې خلص د درس د نون ساکن او د تنوین څلرم حکم الاخفاء اخفاء حقیقي. لغة مزده کړل اصطلاحا مزده کړل حروف الاخفاء 15 دي دا مزده کړل په دغه 15 حروفو کې نه د اظهار حروف شته نه د ادغام شته نه د اقلاب شته دا یوازې د اخفاء حروف دي. مراتب الاخفاء درجې د اخفاء درې دي اعلى ادنى وسطى ستاسو زده کړل. تفخيم الغنة وترقيقها په اخفاء کې دوه حالات راځي. یو حالت هغه د چې غنه به ډکه پکې ادا کوو بل حالت هغه د چې په هغه به غنه به نرمه پکې ادا کوو چې تاسو په مثالونو کې زده کړل او دا مثالونه یې تاسو هم واورېدل. الله رب العالمین دې زده کړي د دغه درس زده کړه موږ او تاسو ټولو ته رانصیب کړي. الله رب العالمین دې عمل ورباندې راکړي تر نورو درسونو پورې دغه درس تاسو خپل هم زده کړئ تر نورو مؤمنانو یې هم ورسوئ. راتلونکي درسونو کې د تجوید کې له موږ سره اوسئ ان شاء الله الرحمن. آهسته آهسته به موږ او تاسو تجوید هم زده کیږي او د قرآن صحیح زده کړه به هم الله ته دعا کوو چې الله دې د قرآن صحیح زده کړه را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.